سلامونه، نیکې هیلې، احترامات ټولو ته. لکه څنګه چې موږ او تاسو خپله موضوع لومړنۍ کارډیوواسکولر امبریالوجي انتخاب کړې وه، نو تر ټولو لومړی راځو کارډیوواسکولر امبریالوجي ته. قلبي ویایي سیستم امبریالوجیک ډول باندې څنګه رامنځته کېږي، په دې باندې خبرې کوو. تر ټولو لومړی باید په دې پوه شو چې کوم نارمل ډیولپمنټل فیزز دي د امبریالوجي کې موږ ویلي دي، لکه مثال په توګه یو اوون فرټیلایز شي، د هغې نه امبریو جوړیږي، انر سیل میس، اوټر سیل میس وي پکې. همداسې دا مورولا ترېنه جوړ شي، مورولا بیا ځي په یوټرس کې امپلانټیشن د دې وشي او هلته چې دی فردر گروت کوي، فردر وده کوي مخکې په وړاندې. نو دا زه غواړم په یو ډایګرام په حیث باندې تاسو ته ایکسپلین کړم. نو دلته راځو. تر ټولو لومړی د مثال په توګه دا زموږ سره یو اووم دی په اووري کې، او دې چې دی مثال په توګه د دغه نه فلوپین ټیوب د لارې یوټرس ته راغی، دا اووري امپولا کې بیا همداسې ټریول کوي، ورو ورو د دې سایز انلارج کېږي، بیا داسې ټریول کوي، په انر سیل او اوټر سیل میس باندې بدلیږي، او بیا چې دی اټ لاست دلته چې دی زموږ سره امپلانټیشن کوي. نو که موږ فکر وکړو زموږ سره په اوله کې امبریو د دوه ډیسکو شکل اخلي، چې په هغې کې یو اپیبلاست وي، یو هایپوبلاست وي. دا اپیبلاست او هایپوبلاست چې زموږ سره واپس بیا په بدلیږي په درې ډیسکونو باندې، چې په کوم کې زموږ سره یو اکټوډرم وي، بل میزوډرم وي، او بل موږ سره انډوډرم وي، او دا ټرای لیمینر ډیسک جوړ کړي. دې ته موږ وایو ګیسټرولیشن دی فیس ته. دا هغه جنرال کنسپټ دی د امبریالوجي چې باید زموږ سره موجود وي. اوس راځو چې کله ټرای لیمینر ډیسک جوړ شي، د دې نه مخکې موږ څنګه د زړه جوړېدل تشریح کولی شو. تر ټولو لومړی دغلته راځو، زموږ سره که تاسو فکر وکړئ، دا یو موږ سره اکټوډرم دی، تاسو لیدی شئ دلته. دا زموږ سره میزوډرم دی، دا په منځ کې دا ساحه، او دا چې دی انډوډرم دی. دا درې طبقې دي چې د انسان د بدن ټول غړي جوړوي. په دې کې چې کوم موږ سره کنیکټیو ټیشو ده، هغه زیاتره د میزوډرم سره اسوسییټډ ده، او هارټ یا بلډ ویسلز دا هم د کنیکټیو ټیشو څخه رامنځته کېږي. نو که تاسو فکر وکړئ، دا موږ سره اکټوډرم دی، دا نوټوکارډ دی. نوټوکارډ په نیوکلیس پلپوسس آف دی انټرورټیبرل ډیسکس باندې بدلیږي موږ سره، او نوټوکارډ هغه ساختمان دی چې کوم موږ سره د نیورال بلیډ فارمیشن هم کوي. دا موږ سره پر اکزیل میزوډرم دی، دا میزوډرم داسې په طبقو باندې ویشل شوی دی. دا موږ سره انټرمیډیټ میزوډرم دی، او دا چې دی لیټرل پلیټ میزوډرم دی، او همداسې په دې بل سایډ باندې هم. دا هماغه درې ډیسکس دي، درې لیرز دي چې کوم ما مخکې سلایډ کې تشریح کړه. اوس راځو چې څرنګه هارټ فارمیشن کېږي. موږ سره داسې د بلډ آیلینډز موږ جزیرو دپاره استفاده کوو. جزیره مطلب د دې دپاره ټکی دی په پښتو کې. نو داسې د بلډ آیلینډز موږ سره په دې میزوډرم کې جوړیږي، په لیټرل پلیټ میزوډرم کې. چې کله لیټرل پلیټ میزوډرم موږ سره دلته ډیوایډ شي په وینټرل او ډارسل هارنز کې، نو دا موږ سره د بلډ هغه آیلینډز دي چې رامنځته کېږي، او دا کیویټي جوړه شي زموږ سره. تاسو لیدلی شئ دلته په دې طرف باندې، او دا موږ سره بل بلډ آیلینډ دی. سمه ده. د دې ایروز څه مطلب دی؟ دې ایروز مطلب دا دی که چیرې موږ سره دا یو امبریو ده، یا مثال دا زموږ سره ټرای لیمینر ډیسک دی، یا د بیبي چې کوم پریمیټیو ارلی فیز دی، په هغه کې که دا موږ کنسیډر کړو کرینیل فولډ د سر طرف ته ساحه چې ده، او دا موږ سره کاوډل پول وي، نو په فیټس کې نارملی زموږ سره د دې چې کوم فولډینګ کېږي یا قاتېدل کېږي، دا په دې طریقه باندې کېږي چې یو کرین یو کاوډلی وي،
داسې راغونډېږي دې طرف ته داسې رايوځای کېږي، مثال داسې کېږي. او بل چې دی موږ سره ډورسووینټرلي وي، یعنې داسې په منځ باندې هم راقاتېږي. که چیرې دا زه داسې کټ کړمه په دې ځای کې او دلته یې وښیمه، نو دا په اوږدوالي قاتېدل شو کرینیوکاوډلي، دا زموږ سره په اوږدوالي قاتېدل شو چې دا داسې شي موږ سره. او که دا داسې 3 ډایمنشن سټرکچر شي، داسې بیا چې دی موږ سره په پلنوالي قاتېدل، نو په دواړه طرفه قاتېږي. نو دا په پلنوالي چې کله موږ سره دا قاتېږي، که تاسو په دې پکچر کې وګورئ، نو ورو ورو د هارټ ټیوبز یا بلډ آیلینډز چې کوم رامنځته شوي وو، دا یو بل ته نږدې کېږي. په آخر کې زموږ سره دغه بلډ آیلینډز سره رایوځای شي او داسې یو ټیوب موږ سره جوړ کړي. خو دغه کیویټیز هم د ځان سره لږ لږ را اخلي چې تر څومره دا یو بل سره داسې را نږدې کېږي، دا کیویټي د ځان سره راوړي چې دا بیا پریکارډیل سیک شي د دې هارټ د ټیوب. سمه ده؟ دا بیا د دې سیک شي، په دې کې بیا چې دی موږ سره هارټ قرار لري. نو مونږه شروع د فرټیلایزیشن نه وکړله او راغلو تر هارټ ټیوب جوړېدو پورې. اوس راځو، دا هماغه امبریو د ټرانسفرسلی چې کټینګ یې وشي داسې به موږ سره ښکاري. صحیح ده؟ اوس راځو لانګیټیوډنل کټینګ چې د دې وشي څنګه به ښکاري. لانګیټیوډنلي چې موږ دا کټ کړو، نو تاسو ته ما ویلي چې د دې فولډینګ دوه قسمه دی. ګوره یو کرینیوکاوډلي دا ګوره داسې یو بل سره رانږدې کېږي، او بل چې دی موږ سره دی چې دی کورونل سیکشن دی. یو څه نه واخلئ د مثال په توګه په ویډت باندې یا په پلنوالي باندې د دې نه دا پکچر اخیستل شوی دی. نو دا چې دی بیا په پلنوالي داسې سره امبریو راقات کېږي. نو په اخر کې دغه ټیوب او دغه کیویټي، لکه هلته چې ما په دغه پکچر کې وښودله تاسو ته، چې دا داسې رايوځای کېږي او یو هارټ ټیوب جوړوي. نو داسې یو ټیوب رامنځته کېږي کوم چې د پیریکارډیل کیویټي ترمنځ وي. سمه ده؟ ښه، و د دغه ټیوب نه موږ سره دا ټیوب رامنځته کېږي، تاسو دې کې لیدلی شئ. بیا په دې ټیوب کې د هر یو ساحې چې دی خپل نوم دی، او د هر یو ساحې نه خپل حصې د زړه دا موږ سره جوړیږي. ښه، اول دې طبقو ته د زړه راځو چې موږ سره انډوکارډیم طبقه ده، بیا ترمنځ کارډیک جیلي ده چې کوم د مایوکارډیل سیل دا دلته ریلیز کوي، او د مایوکارډیم او د انډوکارډیم ترمنځ دا کارډیک جیلي ده. بیا بل موږ سره اپیکارډیم طبقه یا لیر دی. صحیح شو؟ او دا موږ سره هارټ ټیوب دی، سمپلی موږ دې ته کتلی شو. ښه، دا هارټ ټیوب بیا زموږ سره په څو حصو باندې تقسیم شوی دی. په دې کې یو حصه موږ سره دا د دې آرټیریل اینډ دی، دا یې وینس اینډ دی، شریاني نهایت، او دا چې دی موږ سره وریدي نهایت، دا شریاني نهایت. ښه، دې ساحو ته موږ ایورټیک روټس وایو. دا تاسو ګورئ، دغه دا ایورټیک روټس دي زموږ سره. صحیح شو؟ دا بلبوس کارډس دی، دا ټوله ساحه د دې ځینه واله تر دې ځای پورې دا بلبوس کارډیس دی. بلبوس کارډس درې برخو باندې ویشل شوی دی، چې یو ته ټرنکس آرټیریوسس وایي، بل ته کونس کارډس وایي، او بل ته چې دی موږ سره د پراکزیمل یو ترډ حصه چې کوم د 1/3 حصه پراکزیمل دغه ده. د ټرنکس آرټیریوسس نه اسنډینګ ایورټا او پلمونري ټرنک رامنځته کېږي. اسنډینګ ایورټا او پلمونري ټرنک یا پلمونري آرټري چې کوم مین د اسنډینګ ایورټا موږ سره د لیفټ ventricle نه رایز شوی، پلمونري ټرنک موږ سره د رایټ ventricle نه رایز شوی دی. صحیح شو؟ همداسې کونس کارډس سموث آوټفلو ټریکټس چې کوم دي په دې باندې زموږ سره دې نه موږ سره دا رامنځته کېږي. بیا وروسته وایو چې سموث آوټفلو ټریکټس څه شی دی زموږ سره، او د دوی چې پراکزیمل 1/3 برخه ده، 1/3 برخه، نو د دې نه موږ سره رایټ ventricle چې کوم ټریبیکولیټډ پارټ دی، ټریبیکولای دې ته وایي چې مطلب داسې راوتلې برخې د مسل ته ټریبیکولیشنز وایي. نو دغه چې کله رامنځته شي، نو دې ته بیا موږ ټریبیکولای وایو. نو ټریبیکولیټډ پارټ چې کوم د رایټ ventricle دی، دا موږ سره د پراکزیمل 1/3 of the bulbous cordis نه رامنځته کېږي. صحیح شو؟ دا د ټیوب دوه برخې شوې، یو خو چې دی موږ سره ایورټیک روټس شو، بل بلبوس کارډس شو. بلبوس کارډس بیا ډیوایډ شوی په ټرنکس آرټیریوسس باندې، په کونس کارډس باندې، او په پراکزیمل 1/3 باندې. پراکزیمل 1/3
رائټ ventricle trabecular پارت جوړي، کونس کارډ سموث آوټفلو ټریکټس جوړي، او ټرنکس آرټریوسس موږ سره اسنډنګ ایورټا اینډ پلمنري ټرنک جوړوي. اوس راځو بلې برخې ته د دې ټیوب چې یا بل سویلنګ دی یا مطلب پړسېدلې ساحه ده، صحیح ده. دا چې دی موږ سره پریمیټیو وینټریکل ده چې د دې نه موږ سره لیفټ وینټریکل رامنځته کېږي او هغه هم ټریبیکولیټډ پارټ چې کوم دی. ټریبیکولیټډ پارټ ما تاسو ته ویلي چې کومه برخو ته وایي. بل موږ سره بله حصه پریمیټیو ایټریم دی چې د دې نه موږ سره ایټریا، د ایټریا چې کوم رف پارټس دي، یو خو موږ ویل چې سموث او فلو ټریکټس که نه سموث پارټس دي، بل موږ سره رف پارټس دي. نو رف پارټس د ایټریا دا موږ سره د دې نه رامنځته کېږي. اخرنۍ برخه د دې موږ سره ساینس وینوسس ده، او ساینس وینوسس دا وینس اینډ دی، بیا مخته ګورو چې ساینس وینوسس نه څه رامنځته کېږي. ها نو دا زموږ سره ایټریا پلس انفوټریکس ventricles پلس آوټفلو ټریکټس. د دې ساحې نه ایټریا او دا چې کوم انفلوټریکټس معنا دا ده چې دا هارت ته کوم بلډ راوړونکي کوم پارټس دي د دې دا ترې نه رامنځته کېږي، او ایټریاز ترې جوړېږي د دې انفیریر پارټ نه، او چې کوم موږ سره وینټریکلز دي او آوټفلو ټریکټس دي دا موږ سره د دې پارټ نه رامنځته کېږي. صحیح شو؟ نو دا ټیوب د ځان سره دا ساختمان یاد ولرئ. ښه، اوس د دې ټیوب نه دا هارت څنګه رامنځته کېږي؟ دې ته وایي کارډیک لوپینګ. لوپینګ په مثال د دې دی که دا موږ سره یو پایپ دی، دغه پایپ سیمپلی زه داسې جوړوم. دا موږ سره یو پایپ دی مثال په توګه، دا چې دی بدلیږي په دې شکل باندې، ورو ورو دا چې زه اوس د سایډ نه د دې ویو راوالم داسې، ورو ورو دا دې فام ته راشي، بیا هم داسې بدلیږي داسې بیخي سره. نو دا د یو بل مخې ته داسې راځي، او د دې نه چې دی د هارت ډفرنټ پارټس جوړېږي چې بیا په دې کې دلته موږ سره رایټ وینټریکل راځي، دلته لیفټ وینټریکل راځي، دلته رایټ ایټریم راځي، دلته لیفټ وینټریکل راځي، دلته شاته رایټ وینټریکل راځي، او مور پوسټیریر لیفټ وینټریکل راځي، لیفټ ایټریم راځي. نو داسې موږ سره د دې جوړښت کېږي. تاسو په دې پکچر کې کتلی شئ کارډیک لوپینګ چې وینټریکلز او آوټفلو ټریکټس د دې نه څنګه رامنځته کېږي. دا ګوره زموږ سره هغه بلبوس کارډس دی. بلبوس کارډس دلته چې دی په ټرنکس آرټریوسس باندې بدلیږي، کونس کارډس اپراکسیمل 1/3 دا تاسو لیدلی شئ. صحیح شو؟ دا پارټ د ټیوب چې دی دا هماغه ټیوب دی، دغه ټیوب دی، خو دا لوپینګ دی کې شوی دی، لکه څنګه چې ما داسې وویلو چې دا داسې یو بل مخې ته راځي. دا انفیریر پارټ چې دی دا شاته داسې ځي، دا انفیریر پارټ چې دی دا شاته ځي داسې. نو که موږ دا د بل ډایمنشن نه جوړ کړو نو دا داسې کېږي چې مثال په توګه دا ټیوب ما جوړ کړو مثال په توګه، او دا زه د بل ډایمنشن نه جوړوم، نو دا به چې دی دا انفیریر پارټ به داسې راشي، پاس راشي، سپیریر پارټ به چې دی موږ سره ښکته شي، او داسې به چې دی یو ټیوب جوړ کړي. خو دې پکچر کې تاسو لیدلی شئ دا په کومه توګه باندې داسې کوي. دا ګوره دا انفیریر پارټ دی، لاندینۍ برخه ده چې دا شاته پوسټیر ډورسلي راغلې ده، پاسنۍ برخه وینټرلی راغلې یا انټیریرلی راغلې ده. نو دا چې دی موږ سره پلمونري آرټریزم د دې نه جوړېږي، د دې ساحې نه، او دا د ټرنکس آرټریوسس شو، کونس کارډس پروکسیمل 1/3 موږ ویلي دا د بلبوس کارډس پارټس دي، او دا پریمیټیو وینټریکل دی. د پریمیټیو وینټریکل نه زموږ سره لیفټ وینټریکل رامنځته کېږي. صحیح شو؟ د بلبوس کارډس نه چې موږ مخکې ویلو په دې کې ټرنکس آرټریوسس، کونس کارډس پروکسیمل 1/3 دی، د دې نه موږ سره د هر یو نه یو برخه رامنځته کېږي چې کوم سینډینګ ایورټا ده او پلمونري ټرنک دی، دا زموږ سره دی بلبوس کارډس د ټرنکس آرټریوسس پارټ نه رایز کېږي. دا دوه دا خبر موږ مخکې هم کړی و مخکینی سلایډ کې. د کونس کارډس نه سموث پارټ اف د ایټریا او د پروکسیمل 1/3 نه چې دی موږ سره رایټ وینټریکل دا
صورت نیسي او دا رامنځته کېږي. صحیح شو. دا پریمیټیو ایټریم دی، د دې نه رایټ او لیفټ ایټریم دواړه رامنځته کېږي. دا تاسو دلته کتلی شئ. او ټریبیکولیټډ پارټ موږ ویلی هغه سمپل ایکسپلینیشن شو زموږ سره. اوس راځو کتاب ته چې کتاب کې موږ څنګه باید دا ووایو. ښه، لږ لږ آیډیا به تاسو ته شوې وي چې زړه څنګه جوړېږي امبریولوژیک ډول باندې. د دې د فرټیلایزیشن نه موږ شروع وکړه او ان راغلو تر د ټیوب فارمیشن او د زړه هغه شکل مو په یو څه طریقه باندې جوړ کړو. اوس راځو لږ جنرال معلومات وایو کارډیک لوپینګ په اړه باندې یا هارت مارفوجینیسیس. مارفوجینیسیس هارت دا شکل څنګه جوړېږي، د دې چې کوم موږ سره مثال په توګه داسې یو شکل دی، دا څنګه جوړېږي، دې ته مارفوجینیسیس وایي. مورفو چې راشي دا د دې شیپ باندې، مورفو مینس شیپ. فرست فنکشنل ارګن، د انسان په بدن کې تر ټولو لومړنی وظیفه اجرا کوونکی ارګن چې دی هغه هارت دی. نو فرست فنکشنل ارګن ان ورټیبریټ امبریوز which beat spontaneously، خود به خوده چې دی دا بیټینګ درزا شروع کی by week 4 of the development. د ډیولپمنٹ په week 4 باندې چې کله موږ سره امپلانټیشن، چې کله موږ سره فرټیلایزیشن وشي او د دې 4th ویک را رسیږي نو زړه ایون په بیټینګ باندې شروع کړي وي. نو په دې کې زموږ سره اوس که چېرته موږ د امبریالوجي ډېر په ډیپ ډول باندې وایو نو دا چې دی بیا بالکل هغه د امبریالوجي ماسټر کلاس ته خبره ځي که نه. نو باید دومره اوورویو موږ ولرو. دا فرسټ ایډ دی هم همداسې کتاب چې دا یو اوورویو په ټول کورس باندې تا ته درکوي. د مثال په توګه یو څوک چې 15 کاله ایم ډي وکړي یا ایم بي بي ایس وکړي او په آخره کې یو ریویو په کورس باندې کوي نو هغه فرسټ ایډ باید وګوري. او فرسټ ایډ هغه میجر کنسپټس راغونډ کړي دي. دا تا ته یو آیډیا درکوي چې څه شیان تاسو ویلي دي، په دې کې های ییلډ او په دې کې تر ټولو مهم شیان څه شی دي چې دا باید په یاد ولري. او د دې کتاب ښکلا هم دا ده چې بیا هر امتحان ته دا ته استفاده کولی شي چې درس ورڅخه ووایي او تیاری وکړي. نو راځو کارډیک لوپینګ ته. پرایمري هارت ټیوب خو تاسو ولیدو چې څه ته وایي. هارت ټیوب لوپس ټو اسټابلیش لیفټ رایټ پولاریټي. دغه دا لوپینګ چې په دې کې کیږي مثال په توګه په هارت ټیوب کې نو دا لیفټ ټو رایټ پولاریټي د وجه کیږي. اوس په دې کې په باډي کې زموږ سره ډیفرنٹ جینز دي، ډیفرنٹ پروټینز دي، ډیفرنٹ کیمیکلز دي، اټریکټنټس دي چې هغه دغه لوپینګ یا دا موومنټس کوي. د دې دپاره خامخا یو څه وي په فزیولوژیک ډول، په امبریولوژیک ډول په دې کې داسې یو څه وي چې د دې لوپینګ کاز کوي او هغه چې دی سپیسیفیک جینز دي. بیا به چې دی موږ هغه په جینز کې ووایو، هغه کې هاکس جینز دي، هوم باکس جینز ورته وایي، WNT7 دي، فایبروبلاست گروث فیکټر دی او په هغې کې بیا هغه اکسس یا مطلب ډایمنشنز یا بعدات هغه هم پکې ښودل شوي چې په کوم اکسس باندې کم گروث کم یو جین د کم یو جین دنده ده چې پر مخ وړي. نو پرایمري هارت ټیوب لوپس ټو اسټابلیش لیفټ ټو رایټ پولاریټي او begins in 4 week of the development. نو په څلورمه هفته د ډیولپمنټ کې موږ سره دا لوپینګ هم سٹارټ کیږي، دا لوپینګ هم شروع کیږي. که چیرې زموږ سره په دې لیفټ ټو رایټ پولاریټي چې دا کوم موږ کوو د دې دپاره موږ سره ډاینین ورته وایي. ډاینین موږ سره یو پروټین دی او د دې موومنټ ډاینین موږ سره یو سیلولر پروټین دی، حجروي پروټین دی چې د دې موومنټ لیفټ ټو رایټ چې کوم لوپینګ دی یا موومنټ دی یا پولاریټي ده په دې کې چې دی رول لري. نو دا موږ سره ډیفیکټ په دې کې چې که چیرې رامنځته شي نو دا موږ سره ډیکسټرو کارډیا کاز کوي. ګوره ډیکسټرو او لیو دوه اپوزیټ شیان دي. نو ډیکسټرو کارډیا نارملی به چې دی هارت په لیفټ سایډ باندې وي د انسان د بدن او په دې نفرانو کې چا کې چې کنجنټلی ډاینین کې مشکل وي نو په دې کې به زړه په رایټ سایډ باندې وي. هر هغه ارګن چې هغه په لیفټ سایډ باندې وي هغه رایټ سایډ ته راغلی وي. صحیح ده؟ دا پولاریټي به پکې خرابه شوې اوسي. دې ته ډیکسټرو کارډیا وایي او کارټاجینر سنډروم هم ورته وایي. سمه ده؟ اوس راځو سپټیشن آف دی چیمبر. ګوره دا خبره باید په یاد ولرو چې کوم عنوانات داسې راځي چې هغه په امتحاناتو کې ډېر مهم دي، باید دا مونږ په یاد ولرو. لکه مثال په توګه کارټاجینر سنډروم ډېره مهمه خبره ده. تاسو ته داسې یو ایکس ری راتلی شي، تاسو ته به وایي چې دا ډایګنوسیس وکړئ، نو تاسو د ایکس ری د مطلب صرف ویو نه باید ډایګنوسیس وکړئ چې دا ډیکسټروکارډیک دی،
څنګه دی څنګه نه دی که نه، هغه بیا باید په دې باندې پوه شو، د هغې اکسرې خپل نالج دی. بیا د دې سره نور سمټمز هم په کارټاجنل سنډروم کې شته دی، یوازې دا نه چې ډیکسټروکارډیا وي، ځکه چې ډاینین عام کې ډیفیشنسي وي نو مطلب بیا نور مینیفیسټیشنز هم رامنځته کوي. بیا په خپل ځای چې کله دا عنوان راشي دا به بیا ووایو. اوس راځو سیپټیشن آف دی چیمبرز ته راځو چې په دې کې سیپټیشن څنګه کیږي. په دې چیمبرز کې تر ټولو لومړی موږ سره هارټ ټیوب و، ایټریا، وینټریکلز، آوټفلو ټریکټس، دا موږ سره سرسري داسې وویل چې دا جوړیږي، څه رقم جوړیږي څه رقم نه جوړیږي، دا موږ سرسري ویلي. صحیح شو. اوس راځو په دې کې سیپټیشن څنګه کیږي، په دې کې دا یو ایټریا د بل نه څنګه جدا کیږي، یو وینټریکل د بل نه څنګه جدا کیږي. نو پیلنی سټیپ راځو موږ ایټریاز ته راځو. ایټریاز ته راځو، په دې کې زه به دا لږ دغه کمه چې لږ غوندې تاسو ته کلیر شي. په ایټریا کې موږ سره کوم سیپټیشنز کیږي. تر ټولو لومړی دا رایټ ایټریم دی، دا لیفټ ایټریم دی، خو دا نارملی اوس یو کیویټي ده. صحیح شو. د دوی ترمنځ به موږ اوس دا سیپټیشن وایو چې دا څنګه کیږي. سیپټم پرایمم، لومړنی سیپټم، grows towards the endocardial cushions. دا یو خاص ټیشو ده موږ سره، endocardial cushions. دا د هارت په منځ کې وي موږ سره. endocardial cushions چې دی دا موږ سره د نیورل کرسټ نه رامنځته کیږي. نیورل کرسټ به بیا موږ وایو په کله چې امبریالوجي اف د نروس سیسټم وایو، دا به نیورل کرسټ به بیا موږ په هغې کې تشریح کوو چې څه ته وایي. سمه ده. نو انډوکارډیل کوشن دغه ټیشو ده. اوس دلته تاسو په ځان پوه کړئ چې دې ټیشو ته وایي. د دې انډوکارډیل کوشن په لوري باندې په طرف باندې موږ سره سیپټم پرایمم ګروت کوي. صحیح شو. دا لومړنی سټیپ دی، دا سیپټم پرایمم دی، دا شین رنګ چې تاسو ګورئ دا ګروت وکړي نیروینګ د اوسټیم پرایمم. او دا خو اوسټیم پرایمم دی که نه زموږ سره، دا رایټ ایټریم دی دا لیفټ ایټریم دی. نو دلته چې دی دا سیپټم پرایمم رامنځته شي د پاس ټیشو نه او د انډوکارډیل کوشن ترمنځ راځي، دلته یو فورامین دی که فکر وکړئ. نو دا چې دی دا موږ سره اوسټیم موږ اوس یا اوسټیم دا دغه ته وایي، اوپننګ ته وایي یا هول ته وایي. صحیح شو. نو دا نیرو کوي همداسې نری کوي. سمه ده. دا چې جوړ شي دلته هم زموږ سره لا تر څو پوره نه وي جوړ شوی چې په دې کې اوسټیم سیکنډم جوړ شي. او بیا چې کوم موږ سره سیپټم سیکنډم دی هغه څه وخت رامنځته کېږي او څه وخت بندېږي، هم اوس وایو موږ. نو اوسټیم پرایمم زموږ سره نیروینګ پکې وکړي. په دې کې تاسو دلته ګورئ دا داسې را ګروت کوي. ښه، اوس اوسټیم سیکنډم ته راځو. فارمز اوسټیم سیکنډم جوړیږي ان د سیپټم پرایمم ډیو ټو سیل ډیث. دا سیپټم پرایمم جوړ شي زموږ سره په دې کې، په دې سیپټم پرایمم کې زموږ سره یو دا ګوره دا ټیشو دیزې پر ګروت راوکړي، داسې دا ګرین ټیشو تاسو ګورئ دا د دیزې پر ګروت راوکړي، خو په دې کې بیا ډیجنریشن وشي او یو بل هول پکې جوړ شي. په دیزې کې سیلز ډیجنریشن وکړي، دې ته چې دی بیا اوسټیم سیکنډم وایي. اوسټیم سیکنډم دا پکې رامنځته شي. صحیح شو. او اوسټیم پرایمم ریګریس شي. دا ګوره اوسټیم پرایمم مو دا دلته پوره د انډوکارډیل کوشن سره یوځای شي په دې ساحه کې، په دې ساحه کې یوځای شي د انډوکارډیل کوشن سره، او دا چې دی موږ سره بیا بند شي. نو اوسټیم پرایمم موږ سره بند شي. د دې نه پس موږ راځو سیپټم سیکنډم ته. سیپټم سیکنډم ډیولپس اون د رایټ سایډ آف، ګوره دا موږ سره سیپټم پرایمم دا شین که تاسو ګورئ، دغه شین که ګورئ د دې سره خوا کې دلته موږ سره دا ګوره سیپټم سیکنډم ګروت شروع کړو په ښي طرف باندې. دا ګروت وکړي د سیپټم پرایمم ایز اوسټیم سیکنډم مینټینز رایټ ټو لیفټ شنټ. دا اوسټیم سیکنډم په دې وخت کې رایټ ټو لیفټ شنټ مینټین ساتلی دی. د ښي طرف د زړه نه موږ سره بلډ روان دی لیفټ طرف ته، د ښي طرف د ایټریا نه موږ سره بلډ روان دی لیفټ طرف دی ایټریا ته. صحیح شو. دې کې دا خبره کړې ده. نو سیپټم سیکنډم ډیولپ شي. سیپټم سیکنډم expands and covers most of the ostium secundum. The residual foramen is the foramen ovale. دلته چې دا سیپټم سیکنډم داسې ګروت راوکي تر دې حده چې دلته دا چې اوسټیم سیکنډم کوم یو دا یو څه اندازه بند کړي. دلته موږ سره لږ اوسټیم پرایمم پاتې دی
او داسې اوسټیم سیکنډم د دواړو طرفه ګروت کړی دی. دلته چې دی دا موږ سره د اوسټیم پرایم هم ډیجنریټ شي وخت سره، سیکنډم بیا دغه کې ریمینینګ پورشن اف دی septum primum forms the one way valve of the foramen ovale. ښه نو دا چې دی دا کم دغه موږ سره سپټم پرایمم دا شین رنګ دا پاتې برخه ده، دا موږ سره یو طرف د فورامن اوویل جوړي او دا سپټم سیکنډم گروث وکړو لاندې راغی، دغه چې دی دغه فورامن ته فورامن اوویل وایي، فورامن اوویل. په شپږم سټپ کې سپټم پرایمم کلوزز اگینسټ سپټم سیکنډم. دا سپټم پرایمم دی او دا سپټم سیکنډم دی، دا د یو بل سره د کلوز کېدو په بندېدو په حالت کې وي. سیلینګ دی فورامن اوویل سون، او دا فورامن اوویل بندی after birth because of the increased left atrial pressure، دا د پیدایش نه پس بندېږي. په دې باید پوه شو دا چې دی د ماشوم د پیدا کېدو نه 40 نه 48 ساعتو پورې دا بندېږي، او دا چې دی فنکشنلی بندېږي. بیا چې موږ سره پریشر های شي په لیفټ ایټریم کې as compared to the right atrium، نو دا بیا زموږ سره بند شي. او د دې بندېدو ساحې ته بیا فوسا اوویلس وایي چې هغه بیا موږ سره په هارټ کې بېل ښکاري داسې. که دا موږ سره ټول سپټمي د رایټ او لیفټ ایټریم ترمنځ، نو دا موږ سره فوسا اوویلس داسې ښکاري. بیا د څه د وجې ګوره ما ویل انکریز لیفټ ایټریل پریشر اینډ ډیکریز رایټ ایټریل پریشر. د برت نه پس دا پریشر چینجز په انسان په هارټ کې راشي، نو دې د وجې چې دی بیا دا بند شي. چیرې دا بند نشي نو هغه موږ سره یو مریضي ده، دې ته پیټنټ فورامین اوویل وایو. د دې خپل مینیفیسټیشنز دي، په خپل ځای کې بیا په دې باندې تذکره وکړو. Septum secundum and septum primum fuse during infancy or early childhood, forming the atrial septum. دا سپټم پرایمم او سپټم سیکنډم چې دی بیا د وخت سره په چایلډ لایف کې او یا چې دی مطلب په انفنسي کې سره یو ځای شي او پوره یو سپټم جوړوي چې هغې ته موږ ایټریل سپټم وایو. دا رایټ او لیفټ ایټریا یو بل سره جدا کوي. بیا دلته راځو پیټنټ فورامین اوویل ته. دا دې ته وایي چې مطلب فیلیر آف د سپټم پرایمم اینډ سپټم سیکنډم ټو فیوز آفټر برث. د پیدایش نه پس چې کله سپټم پرایمم او سپټم سیکنډم سره یو ځای نشي، نو دې ته په دې حالت کې موږ سره فورامین اوویل چې موږ کوم ویلو دلته دا د سپټم پرایمم او سیکنډم ترمنځ چې دا اوپننګ وو د پریشر چینجز د وجې چې رایټ ایټریم کوم پریشر د برث نه مخکې انکریز وو، دې د وجې دا نه بندېده. نو دا چې دی ونه شي په نورماله توګه دا باید بند شي د برث نه پس. چې دا بند نشي په دې کې 25% اف پاپولیشن کې اکثره دا لیدل کېږي. صحیح ده. نو بیا دې حالت ته پیټنټ فورامین اوویل پیټنټ مطلب پاتې شي. موسٹ آر اسیمپټومیټک اینڈ ریمین انډیټیکټډ. زیاتره چې ده دا اسیمپټومیټک وي. فورامین اوویل لري یو سمال اوپننګ وي. صحیح شو. زیاتره دا چې دی انډایګنوزډ هم پاتې وي تر څو چې سیمپټومیټک نه وي، علایم رامنځته نه کړي. صحیح شو. او ریمین انډیټیکټډ هیڅ معلومات یې نه کېږي. کین لیډ ټو پیراډاکسیکل امبولای. اوس پیراډاکسیکل امبولای موږ څه ته وایو؟ امبولایزیشن خو به تاسو ویلي، ترومبوسس امبولای دا هر څه درس به مو پرې ډېر ویلي. او پیراډاکسیکل امبولیزم دې ته وایي چې کله موږ سره د وینس سیسټم نه، مثال دا هارټ شو، زه ډېر سمپل ډایګرام جوړوم. وینس سیسټم نه آرټیریل سیسټم ته یو ترومبس لاړ شي، نارملی خو نه ځي که نه، ځکه چې نارملی بلډ بیا تھرو دی پلمونري واسکولیچر تیریږي. خو دلته چې دی موږ سره ابنارملی دا فورامین اوویل پاتې شي، پیټنټ پاتې شي، نو دا پیراډاکسیکل امبالیزم کاز کوي د ایټریا نه وینټریکل ته. نو دا د وینس طرف نه وریدي طرف نه آرټیریل شریاني طرف ته امبولایزیشن وشي، دې ته پیراډاکسیکل امبالیزم وایي. پیراډاکسیکل embolism. نو دا د پیراډاکسیکل امبالیزم باعث هم کېدای شي چې وینس ترومبو امبولای انټرز د سیسټمیک آرټیریل سرکولیشن تھرو رایټ ټو لیفټ شنټ. په دې کې رایټ نه لیفټ ته شنټ پاتې شي. ایز کین اکر ان ایټریل سیپټل ډیفیکټ. ایټریل سیپټل ډیفیکټ یو بل ډیفیکټ دی موږ سره چې په هغه کې صرف دا فورامین اوویل کې نه، په دې ټول ایټریل سیپټم کې مسله وي. نو په دې کې بیا موږ سره پیراډاکسیکل امبالیزم کېدای شي. خو دا ټول کنجنیټل هارټ ډیزیزز کې به بیا دا موږ وایو تشریح کولی. اوس راځو په هارټ مارفوجینیسس کې د وینټریکلز فارمیشن ته.
ښه وینټریکلز کې چې دی موږ سره سپټیشن دی آوټفلو ټرکټ جوړېدل دي بیا ټرنکس آرټریوسز څنګه بیا په موږ سره په ایورټا او پلمنري آرټري باندې بدلیږي سینډینګ ایورټا پلمنري آرټري باندې دا خبرې پکې کوو ښه لومړنی مسکولر انټروینټریکولر سپټم دی که دا موږ سره یو وینټریکل دی او دا بل دی نو دا سپټم موږ سره په دوه قسمه دی یو مسکولر پارټ دی د دې یو ممبرانس پارټ دی صحیح شو دا دوه پارټس دي دواړه د مختلفو ساختمانونو رامنځته کیږي مسکولر انټروینټریکولر سپټم فارمز opening is called interventricular foramen muscular interventricular foramen چې دا موږ سره دا جوړ شي دغه مسکولر پارټ دی د انټروینټریکولر سپټم صحیح شو دا موږ سره جوړیږي او په دې کې چې کوم اوپننګ وي دې ته انټروینټریکولر فورامین وایي دا اوپننګ دی صحیح شو ښه aorticopulmonary septum rotates and fuses with muscular ventricular septum to form membranous interventricular septum دلته چې موږ سره کوم aorticopulmonary septum دی دا چې دی په ټرنکس آرټریوسس کې ګروت کیږي د دې د لیټرل والز نه که چیرې دا موږ سره ټرنکس آرټریوسس دی نو د دې لیټرل والز نه ګروت کیږي ګروت داسې هم کیږي چې دې طرف ته هم کیږي او بل چې دی په دې کې کرویچر رامنځته کیږي مثال په توګه دا داسې تاویږي سره ګرد چاپېره نو هم ګروت کوي هم تاویږي بیا دلته فیوز شي سره ترمنځ تاسو دلته فکر وکړئ دې ته که چیرې دا موږ سره سپټیشن ونه کړي دې کې یو مریضي رامنځته کېږي هغې ته ټرنکس آرټریوسس دغه پیټنټ ټرنکس آرټریوسس وایي پی ټي اے صحیح شو دا به بیا مخکې ووایو نو په دې کې چې دی زموږ سره ټرنکس آرټریوسس کې ایورټیکو پلمنري سپټم را جوړ شي او دا سپټم چې دی موږ سره ایورټا او پلمنري آرټري سره ډیوایډ کوي او دا فیوز کیږي د مسکولر وینټریکولر سپټم سره چې جوړ کی ممبرانس انټروینټریکولر سپټم اوس دا خو موږ سره مسکولر انټروینټریکولر سپټم شو صحیح شو دلته چې دی دا سپټیشن کله وشي د دې او د دې ترمنځ او دا چې دی داسې په 360 ډیګري کې داسې روټیټ شي نو بیا ممبرانس پارټ اف دی دغه هم ځان سره جوړی دی انټروینټریکولر سپټم هم جوړی closing the interventricular foramen او دا interventricular foramen دا کلوز کې خو دا by birth دا closed وي دا د پیدایش نه پس نه بندېږي دا د پیدایش نه مطلب مخکې دا بندېږي صحیح شو که چیرته دا هم مطلب بند نشي په دې کې مسله رامنځته شي نو هغې ته بیا چې دی موږ یو بل ventricular septal defect disease دی هغه VSD ورته وایي VSD صحیح شو دا پکې رامنځته کېږي growth of endocardial cushions ما تاسو ته ویلي په زړه کې دغلته داسې یو ټیشو چې د نیورل کرسټ نه مایګریشن کوي growth of endocardial cushions separates atria from ventricles and contributes to both atrial septation and membranous portion of the interventricular septum خو چې دا د انډوکارډیل کوشن کومه ساحه ده که تاسو په یاد ولرئ دا موږ سره مثال په توګه هارټ دی دا د دې په اړه دا خبره کوي دا رایټ وینټریکل دی دا لیفټ وینټریکل دی رایټ ایټریم لیفټ ایټریم نو دا موږ سره د ایټریل سپټم په جوړېدو کې او د ممبرانس پارټ اف دی انټروینټریکولر سپټم جوړېدو کې مرسته کوي او هم چې دا کوم موږ سره آوټ فلو ټریکټس دي دا پلمنري آرټري دا دلته ایورټا دا داسې د لیفټ وینټریکل نه چې راغلی دا رایټ وینټریکل نه همداسې ایټرو وینټریکولر والوز چې دي دا په دې کې رول شته دی ventricular septal defect the most common congenital cardiac anomaly was cardiac anomalies congenitally په پیدایښت سره چې په چا کې په ارثي ډول قلبي چې کوم مسایل وي cardiac anomalies وي anomaly مطلب نارمل جوړښت نه وي نو دا په دې کې تر ټولو نه کامن تر ټولو زیاته کېدونکې چې د هغه موږ سره ventricular septal defect دی usually occurs in membranous septum موږ ګورو د انټروینټریکولر سپټم دوه برخې ویل شي یو موږ سره مسکولر انټروینټریکولر سپټم دی یو موږ سره ممبرانس پارټ دی او ممبرانس پارټ د انډوکارډیل کوشنز نه رامنځته کیږي انډوکارډیل کوشنز ډیفیکټ به کله رامنځته کیږي چې کله موږ سره د دې مایګریشن د نیورل کرسټ سیلز نه ونه شي نیورل کرسټ سیل نه او چې دا د نیورل کرسټ سیل نه د دې مایګریشن ونه شي دا زیاتره په ډاون سینډروم کې لیدل کیږي چې بیا د دې سره څه نور مسایل هم اسوسییټ دي خو به موږ په ډاون سینډروم کې وایو صحیح شو
دا به زموږ سره د ventricles جوړېدل او د ventricular septum جوړېدل. اوس outflow tract یې څنګه جوړېږي؟ neural crest cell migration دا خبره ګوره ما وکړه، دا موږ سره څه شی کوي؟ truncal and bulbar ridges جوړوي. صحیح شو؟ that spiral and fuse to form aorticopulmonary septum. هماغه خبره ده چې دا موږ سره truncal او bulbar ridges دا جوړ شي، روټیشن کوي د یو بل سره او هم چې ته گروث کوي داسې سیمپټم جوړوي موږ سره aorticopulmonary septum، او دا بیا روټیشن کوي، تاویږي سرکولر موشن کې اگینسٹ ایچ ادر، او دا چې دی aorticopulmonary septum رامنځته کوي. د دې نه بیا موږ سره ascending aorta او pulmonary trunk جوړیږي. صحیح شو؟ دا آوټفلو یعنې د زړه نه وینه وړونکي چې کوم ټریکټس دي یا رګونه دي یا غټ مطلب آرټریز دي یا دغه چې دی موږ سره د دې نه رامنځته آوټفلو ټریک مطلب دا دی. Conotruncal abnormalities associated with failure of the neural crest cell to migrate. اوس دا neural crest cell نه چې مایګریشن ونه شي نو انډوکارډیل کوشنز به دلته نه راځي. چې انډوکارډیل کوشنز را نه شي نو د دې نه موږ سره کم مسایل رامنځته کېږي. یو موږ سره TGA د ټرانسپوزیشن آف د ګریټ آرټریز ده، یو ټیټرالوجي آف فیلټ ده، په دې کې څلور شیان دي، بل موږ سره پرسسټنټ ټرنکس آرټریوسس دی. ټرانسپوزیشن آف ګریټ آرټریز مطلب دا دی چې که چیرې موږ سره دا ټرنکس آرټریوسس و او دې چې دی نارمل روټیشن ما تاسو ته ویل په سرکولر په ګرد چاپیره موشن باندې دا ایورټا یو طرف ته راشي دې طرف ته او پلمونري آرټري دې طرف ته راشي. صحیح شو؟ داسې سره مثال په توګه داسې سره راشي، داسې که فکر ورته وکړئ که نه داسې راشي. دا د لیفټ ونټریکل نه بیا منشا اخلي ایورټا، او دا د رایټ ونټریکل نه بیا منشا اخلي پلمونري ټرنک. نو په دې کې څه وشي چې دا سپایرل موومنټ ونه شي، د دې دا سرکولر موشن چې دا داسې یو بل سره راتاویږي که نه دا موشن یې ونه شي. چې دا ونه شي نو بیا په دې کې ټرانسپوزیشن وي. ټرانسپوزیشن معنا دا ده چې د رایټ ونټریکل نه به چې دی موږ سره دغه راغلی ایورټا منشا اخیستې او د لیفټ ونټریکل نه به موږ سره پلمونري ټرنک ته. نو دوه ډفرنټ سرکولیشنز به زموږ سره جوړ شوي وي. صحیح ده؟ دوه ډفرنټ سرکولیشن په دې معنا چې رایټ ونټریکل ته به د رایټ ونټریکل به چې دی باډي ته د ایورټا د لارې بلډ وړي او داسې به راځي واپس رایټ ایټریم ته او بیرته به چې دی رایټ ونټریکل ته، او د لیفټ ونټریکل نه به چې دی د پلمونري ټرنک د لارې لنګس ته بلډ ځي او واپس یې د پلمونري وینز د لارې چې دی لیفټ ایټریم او بیا لیفټ ونټریکل ته. نو دا موږ سره دوه سرکټې شوې په باډي کې چې دا سخته نه ده. په دې کې بیا مطلب ماشوم ژوند نشي کولی تر څو چې موږ سره یا فورامین اوویل همداسې پاتې نه وي یا PDA همداسې پاتې نه وي، ډکټس آرټریوسس بیا دا به بیا ووایو چې څه ته وایي، دا پاتې نه وي، پرسسټنټ وي پیټنټ ډکټس آرټریوسس، او یا چې دی موږ سره ventricular septal defect نه وي یا atrial septal defect نه وي. ځکه چې mixing of blood بیا نه وي نو دوه separate circuits زموږ سره شتون لري. بیا ها اوس راځو والف ډیولپمنٹ ته راځو چې والف ډیولپمنٹ څنګه کیږي زموږ سره. کوم چې ایورټیک والف دی اینڈ پلمونري والف دا خو مونږ ویل چې د انډوکارډیل کوشنز نه رامنځته کیږي، د آوټفلو ټریکټ والا انډوکارډیل کوشنز ټیشو چې کوم ده. بل دې موږ سره مایټرل او ټرایکاسپیډ دا ډیرایو کیږي د فیوزډ انډوکارډیل کوشنز او دی ایټریوونټریکولر کینال. نو انډوکارډیل کوشنز ما تاسو ته مخکې ویل چې په کوم ساختمانونو کې چې دی یا سټرکچرز کې برخه اخلي او جوړوي، یو خو چې دی موږ سره مطلب ټول والوز دي، او ګوره یو خو چې دی څومره والوز چې کوم دي والوز آف دی هارت، که ایورټیک دی که پلمونري دی که ایټریوونټریکولر دی رایټ او لیفټ دواړو کې. صحیح شو؟ او بل چې دی ممبرانس پارټ آف دی ممبرانس انټر ventricular septum دا موږ سره جوړوي.
Valvular anomalies may be stenotic, regurgitant, atretic, for example, tricuspid atresia dawai are displaced, for example, Epstein anomaly. اوس والفز کې کم کم abnormalities موږ سره رامنځته کېدلی شي دلته وایو موږ صحیح شو په والفز کې موږ سره کم کم abnormalities رامنځته کېدی شي یو خو چې دی موږ سره سټینوټیک یو مثال په توګه دا زموږ سره یو والف دی صحیح شو دا یو والف دی زموږ سره دا یو وال دی دې کې چې دی سټینوسس رامنځته شي وینه ترې مطلب په صحیح طریقې سره نه تېرېږي نو دا چې دی زموږ سره سټینوټیک لیژنز شو صحیح شو سټینوټیک بل مثال ریګارجټنټ موږ سره کېدی شي لکه مثال په توګه دا ریګارجټنټ مرمر نه دا چې کوم والو ابنارمالټیز مثال په توګه داسې وال لیګس دی او داسې یو دغه ټیشو لکه خالیګاه پکې شتون لري یا اوپننګ پکې ابنارملي شتون لري نو د دې نه چې دی په زیات مقدار باندې وینه مثلا ابنارملي دغه کېږي واپس راځي بیرته هماغه چیمبر ته راځي د کوم نه چې تللی ده که نه نو دا ریګارجټنټ مارمل ریګارجټنټ والو ایشوز شول زموږ سره صحیح شو بل موږ سره اټریټیک مطلب دا چې اټریز یا بیخي دا کسب وغیره پکې جوړ نه شي داسې بند شي بند دي بیخي یا بیخي جوړ نه شي اټریز یې وشي صحیح شو نو د دې نه خو باید نورماله توګه باندې دې نه بلډ تیر را تیر شي که نه که دا فنکشن کوي نو دا به بند دي چې بند دي بیا هم نه کېږي نو په دې صورت کې چې دا موږ سره اناملي رامنځته کوي او هغه اټریټیک وي بیا صحیح شو والبیټریز یا بل موږ سره ډسلوکیشن دی لکه یا ډسلوکیشن یا مطلب مایګریشن دی خپل نورماله ځای نه هغه موږ په اپسټین اناملي کې ګورو اپسټین اناملي اسوسییټډ د لیتیم د ډرګ په توګه هم یوز کېږي په مینیا کې بایپولر ډیسارډر کې مینیک فیز کې موږ سره یوز کېږي لیتیم نو لیتیم چې دی یو منرل دی او د ډرګ په توګه باندې هم یوز کېږي نو د دې دا که موږ پریګننسي کې یوز کړو د دې نه اپسټینز اناملي رامنځته کېږي اپسټینز اناملي اټریالایزیشن اف د وینټریکل ته وایي په دې کې موږ سره رایټ اټریم داسې لاندې راښکته شوی وي ایون دا که چیرې موږ دلته مثلا هارټ جوړ کړو که چیرې دلته موږ هارټ جوړ کړو مثال په توګه لیفټ اټریم رایټ اټریم لیفټ ventricle رایټ ventricle نو دا رایټ اټریم ایون دیزې پورې راغلی وي د دې دا وال صحیح ده نو دې ته اټریالایزیشن اف د ventricle رایټ ventricle زیاتره اټریا ورته راښکته شوې ده نو اټریالایزیشن اف د ventricle زو شو نو وال موږ سره څه شی شو ډسپلیس شو یا ډسلوکیټ شو صحیح شو نو دا څلور واړه قسمه مسایل موږ سره په والولر ابنارمالټیز کې راتللی شي کنجنیټلی هم راتللی شي او بیا چې دی ځینې مطلب سټینوټیک او ریګارډنټ چې دی دا ایکوایرډ هم دي چې بیا وروسته د ژوند په اوږدو کې رامنځته کېدلی شي یو چاته صحیح شو ها اوس دا څه چې موږ وویلې د دې ټولو داسې یو سمري غوندې ده دلته زموږ سره صحیح ده دغه وایو موږ ته به چې دی دا مسایل کلیر شي رایټ کامن کارډینل وین اوس هغه ساینس وینوسس کې موږ ویلي وو که نه دا ګوره دا ساینس وینوسس ساحه ده که هغه ستاسو هارټ ټیوب یاد شي دې کې بیا کارډینل وینز دي دې طرف ته صحیح شو ښکته یو رایټ دی بیا موږ سره یو لیفټ دی که ستاسو یاد شي داسې ساحه وه په هارټ ټیوب کې لاست ساحه وه ساینس وینوسس ورته موږ ویلي د دې نه پاس پریمیټیو اټریم وبی که نه پریمیټیو وینټریکل و چې کوم نه موږ سره لیفټ وینټریکل رامنځته کېدو نو دا موږ سره کارډینل وینز دي رایټ او لیفټ کارډینل وینز چې کوم موږ سره رایټ کامن کارډینل وینز دي او رایټ انټیریور کارډینل وین دی د دې نه موږ سره سپیریور وینا کیوا جوړیږي موږ ویلو چې انفیریور ساحه به پاس ځي دا ساحه به پاس ځي مثال په توګه که دا ټیوب دی صحیح شو نو دا داسې پوسټیریرلی پاس لاړ شي
posteriorly پاس لاړ شي موږ سره. صحیح شو. posteriorly د دې د شاته راشي، د دې ساحې د شاته راشي. ها نو superior vena cava جوړوي. څوک یې جوړوي؟ right common cardinal veins یې جوړوي او بل چې دی موږ سره right anterior cardinal vein. اوس راځو posterior cardinal vein چې دې نه څه رامنځته کېږي. posterior cardinal vein، sub cardinal vein او supra cardinal vein. posterior sub supra cardinal vein د دې نه inferior vena cava رامنځته کېږي. صحیح شو. ها د ساینس وینوسس چې کوم موږ سره رایټ هارن دی، دغه د دې نه سموث پارټ آف د رایټ ایټریم، ټریبیکولیټډ پارټ خو موږ ویلو چې د بلبوس کارډس نه رامنځته کېږي. نو دلته چې دی سموث پارټ آف دی رایټ ایټریم د دې نه رامنځته کېږي چې کوم د ساینس وینیرم هم وایي، رایټ هارن آف د ساینس وینوسس نه. لیفټ هارن آف ساینس وینوسس نه کورونري ساینس رامنځته کېږي. کورونري ساینس د هارت نه شاته، مثلا دا موږ سره رایټ ایټریم دا لیفټ ایټریم دی که نه، صحیح ده. نو دلته موږ سره شاته کورونري ساینس دی چې په دې کې د ټول هارت چې کوم وینس ډرینیج دی، وریدي ډرینیج دی، دا چې دی دغه ته راځي، کورونل ساینس ته راځي. نو د لیفټ هارن آف د ساینس وینوسس نه صرف او صرف څه شی کورونري ساینس رامنځته کېږي. ها پریمیټیو پلمونري وین چې دی دا سموث پارټ آف دی لیفټ ایټریم جوړوي. د لیفټ ایټریم یو ټریبیکولیټډ پارټ یو سموث پارټ وي. زموږ سره چې پریمیټیو پلمونري وین دی کوم، د دې نه موږ سره سموث پارټ آف د لیفټ ایټریم جوړ شي. پریمیټیو ایټریم، پریمیټیو یعنې مخکینی، هغه چې کوم امبریولوژیک لایف کې وي، صحیح ده. د دې نه اوس پریمیټیو ایټریم دی موږ سره. پریمیټیو ایټریم چې کوم پارټ دی د هارت ټیوب، د هغې نه زموږ سره ټریبیکولیټډ پارټ آف دی لیفټ اینډ رایټ ایټریا رامنځته کېږي، صحیح ده. لیفټ اینډ رایټ ایټریا ټریبیکولیټډ پارټس دا چې دی د پریمیټیو ایټریم نه رامنځته کېږي، او چې کوم سموث پارټس دي دا د دې وینس پارټس نه، کارډینل وینس شو، ساینس وینوسس پارټس چې کوم د دې نه رامنځته کېږي. پاس موږ ویلي رایټ هارن آف ساینس وینوسس سموث پارټ آف د رایټ ایټریم جوړوي، لیفټ هارن چې د کورونري ساینس جوړوي، او پریمیټیو پلمونري وین موږ ویل چې د سموث پارټ آف د لیفټ ایټریم جوړوي. اوس انډوکارډیل کوشنز ته راځو. انډوکارډیل کوشنز مخکې موږ ویلي، اوس بیا وایو چې کوم کوم دغه رامنځته کوي، کوم کوم ساختمانونه رامنځته کوي. د مثال په توګه ګوره ایټریل سیپټم شو موږ سره، صحیح شو. انټر ایټریل سیپټم هم ورته وایي. ممبرانس انټر وینټریکولر سیپټم شو. دوه پارټس د انټر وینټریکولر سیپټم، یو ممبرانس و، یو چې دی دا پاس ممبرانس دی، دا ماسکولر دی. دا چې دی د انډوکارډیل کوشنز نه رامنځته کېږي. بل چې دی ایټریو وینټریکولر والز او سیمی لونر والز. دا ایورټیک او پلمونري والز ته چې دی موږ سیمی لونر والز هم وایو. ایورټیک پلس پلمونري کوم چې د ټرنکس آرټریوسس نه رامنځته کېږي، دې دواړو ته موږ سیمی لونر هم وایو، صحیح ده. ښه دلته تاسو کتلی شئ دا هغه هارت ټیوب دی، صحیح شو. دا بلبوس کارډس دی. بیا د هارت ټیوب نه پاس ګورئ دلته ایورټیک آرچ دی رامنځته شوی دی، اسنډینګ ایورټا. بیا پارټ د ټرنکس آرټریوسس دی چې موږ ویلو اسنډینګ ایورټا هم ترې رامنځته کېږي، صحیح شو. ټرنکس آرټریوسس بیا پارټ د بلبوس کارډس و، صحیح ده. همداسې پریمیټیو وینټریکل نه لیفټ وینټریکل رامنځته شي او رایټ، صحیح شو. ها اوس راځو مخکې، دا به در سره تکرار کوئ حتمني، ځکه چې دا غوندې دغه دي یادول غواړي، باید په یاد یې وساتئ، صحیح ده. پریمیټیو وینټریکل چې دی دا ټریبیکولیټډ پارټ آف د لیفټ او رایټ وینټریکل جوړوي. بیا یې سموث پارټس یې نور دي، صحیح شو، چې هغه د بلبوس کارډس د پارټس نه جوړېږي. بلبوس کارډس سموث پارټس جوړوي د څه شي آوټ فلو ټریکټ شو، او لیفټ او رایټ وینټریکل کې چې موږ سره کم سموث مطلب یعنې نرمې ساحې چې کوم دي، ژوروالی لوړوالی ژوروالی دا نه لري ټریبیکولیټډ پارټ نه. ټرنکس آرټریوسس، اسنډینګ ایورټا، پلمونري ټرنک، په دې باندې موږ ډېرې خبرې وکړې، صحیح شو. اوس راځو په دې لیکچر کې موږ راځو فیټل سرکولیشن ته، چې د پلیسنټل لایف کې مطلب انټرایوټرایل لایف کې چې دی د ماشوم چې کوم د بدن
دوران وي د وینې سرکولیشن دا څنګه وي. صحیح ده. نو تر ټولو لومړی موږ راځو دلته پلسنټا ته. د فیټس چې کوم بلډ سپلای ده دا ټوله د پلسنټا نه ده. د پلسنټا نه ده. د فیټس ټوله بلډ سپلای موږ سره د پلسنټا نه ده. د پلسنټا نه زموږ سره کوم امبلایکل وین دی دا ترې نه رایز کېږي. دا پلسنټا ده زموږ سره. دا پلسنټا ده. دې نه امبلایکل وین دا سور رنګ باندې. ګوره په باډي کې چې دی په دوه ځایونو کې ایکسپشنز دي. صحیح شو. یو چې دی موږ سره په هارټ کې چې پلمونري وینز کوم دي، پلمونري وینز دا اکسیجنیټډ بلډ راوړي. دی وینز وریدونه خو اکسیجن لرونکی بلډ راوړي هارټ ته د لنګز نه. او بل موږ سره چې دی پلمونري ټرانک یا پلمونري آرټري ده چې کوم موږ سره ډي اکسیجنیټډ بلډ د رایټ وینټریکل نه وړي لنګز ته. صحیح شو. دا یو ایکسپشن شو. بل ایکسپشن موږ سره چې دی په فیټل لایف کې دی. په دې کې موږ سره امبلایکل وین ورید چې دی اکسیجنیټډ بلډ راوړي. دا اکسیجنیټډ بلډ د دې لارې داسې راوړي راځي یو برانچ لیور ته ورکوي، د دې د لارې څه بلډ ځي او د لیور نه چې دی بیا واپس ترو کیپلرز راغونډېږي انفیریور وینا کیوا ته. او یو برانچ دی د ډکټس وینوسس په نوم باندې ډایرکټلی انفیریور وینا کیوا ته ورکوي. دا انفیریور وینا کیوا ده زموږ سره. دی انفیریور وینا کیوا ته کامنلی چې دی دا چې کوم کامن الیاک وینز دي د دې نه چې دی ابډامنل وینا کیوا جوړیږي مطلب. او بیا چې دی همداسې انفیریور وینا کیوا ته جوړه شي ټول کوم ټرایبیوټریز د وینز دي دا راځي هارټ ته. دا ډي اکسیجنیټډ بلډ راوړي خو دلته ورسره اکسیجنیټډ بلډ د امبلایکل وین نه دا ورسره ایډ شي. چې دا ورسره ایډ شي همداسې د سوپیریور وینا کیوا نه زموږ سره بلډ راځي د سوپیریور سایډ اف د باډي نه، که نه د کرینیل سایډ اف د باډي نه دا بلډ داسې راځي رایټ ایټریم ته. نو په رایټ ایټریم کې تاسو ته معلومات دی چې انفیریور وینا کیوا او سوپیریور وینا کیوا دا دواړه تخلیه کېږي یا ډرین کېږي پکې. نو په فیټل لایف کې تاسو ته ما مخکې تشریح کړه چې فورامن اوویلم وي، انټرونټریکولر فورامینم وي او بیا چې دی وروسته جوړیږي. او همدې سره سره چې دی دلته زموږ سره ډکټس آرټیریوسس وي. دا شنټس دي زموږ سره د آرټیریل او د وینس سیستم ترمنځ دوه شنټس دي زموږ سره.
ځان پوهولی شئ. نو دا blood entering the fetus through the umbilical vein is conducted via the ductus venosus into the inferior vena cava bypassing hepatic circulation. Most of the highly oxygenated blood زیاتره د اکسیجن لرونکي بلډ چې دی ریچینګ د هارت چې کوم زړه ته را رسیږي وای د انفیریور وینا کیوا از ډایرکټډ تھرو د فورامین اوویل. غټه برخه دی بلډ چې دی د دې فورامین اوویل د لارې دلته تاسو دلته لیدلی شئ د دې د لارې داسې د رایټ اټریم نه لیفټ اټریم ته راځي. صحیح شو؟ غټه برخه د دې deoxygenated blood from the superior vena cava passes through the right atrium to right ventricle and to the main pulmonary artery, that is through the ductus arteriosus to the descending aorta. دلته دغه خای چې د دې اس وی سی نه بلډ راشي دلته دې سور کلر ته ګورئ دا اس وی سی نه بلډ راشي رایټ اټریم ته دلته د رایټ اټریم نه رایټ ventricle ته راشي دلته بیا د پلمونري ټرنک د لارې داسې وځي داسې راځي د ډکټس آرټریوسس د لارې چې دی دلته دوران ته داخل شي ایورټا ته داخل شي. صحیح ده؟ دغه بلډ ښایي. شنټ از ډیو ټو د های فیټل پلمونري آرټري ریزسټنس. دلته ما ویل چې هایپوکسیک ویزو کنسټرکشن په پلمونري آرټریز کې شوی دی نو دې د وجې د بلډ دی خوا نه ځي دې کې پریشر ډېر های دی نو لو پریشر دی دا سیسټم ایورټیک. بیا چې کله موږ سره ماشوم پیدا شي په لنګس کې چې دی ماشوم ساه واخلي لنګس ایکسپینډ شي خپرې شي کولاوي شي اکسیجن ورشي اکسیجن چې ورشي نو اکسیجن په صورت کې لنګس به ویزو ډایلیشن کوي نو هغه ویزو ډایلیشن د وجې پریشر لو شي چې پریشر لو شي دا ډکټس آرټریوسس ورو ورو داسې بندیږي دینه لیګامنټم آرټریوزم بیا بند شي جوړ شي. ایٹ برث د پیدایښت په وخت انفیکټ ټیکس برث همدا خبره تکرارو بیرته ساه واخلي ډیکریز د ریزسټنس ان پلمونري واسکولیچر کې هغه ریزسټنس یا ټینشن یا هایپرټینشن پکې کم شي نو دې د وجې د لیفټ ایټریل پریشر انکریز شي ورسز رایټ ایټریل پریشر. نو دا چې کوم سیپټم پرایم او سیکنډم موږ په ایټریل سیپټم کې ویلو هغه یو بل سره داسې پوش کېږي او بیا لګېږي او بندېږي فوسا اوویلس ته جوړېږي د فورامین اوویل نو فورامین اوویل کلوز شي now called fossa ovalis چې بیا ورته fossa ovalis وایي. increase in oxygen from respiration د تنفس نه شي اکسیجن انکریز شي and decrease in prostaglandins او پروسټاګلینډین به دې کې یو رول لري ځکه پروسټاګلینډین دا کولاو ساتي دغه ډکټس آرټریوسس چې کوم موږ سره په د پلمونري ټرنک او د ایورټیک آرچ ترمنځ دی دا چې د موږ سره اوپن ساتي. نو کله چې اکسیجن انکریز شي پروسټاګلینډین موږ سره ډیکریز شي کم شي د پلیسنټل سیپریشن نه پلیسنټا سیپریټ شي جدا شي تینه نو پروسټاګلینډین نه راځي بیا لیډس ټو کلوزر اف دی ډکټس آرټریوسس بندول کاس کوي. انسیډس چې کوم دی اوس مطلب نان سټیرایډل انټي انفلیمیټری ډرګز د مثال په توګه انډومیتاسین یا ایبوپروفین شو صحیح شو یا ایسټامینوفین شو دا هیلپ کوي چې کلوز کې دا موږ سره پیټن ډکټس آرټریوسس موږ سره کلوز کی دا ډکټس آرټریوسس چې په چا کې پاتې شي داسې کولاو نو دې کې بیا موږ انسیډز ورکوو چې دا بند کړي. نو لیګامنټم آرټریوزم دا د دې ریمننټ یعنې کوم چې ترنه پاتې شي د دې نه یو لیګامنټ جوړ شي ویسل وي لیګامنټ ته جوړ شي. صحیح ده؟ ریمننټ اف د ډکټس آرټریوسس. انډومیتاسین انډز د پی ډي اے دا داسې یو نیمونیک ورکړی دی یاد ساتلو لپاره. اوس پروسټاګلینډینز چې کوم دي پروسټاګلینډینز E1 شو E2 شو صحیح شو دا پی ډي اے کولاو ساتي او پروسټاګلینډین موږ پروسټاګلینډین E1 E2 دا موږ په څه کې یوز کوو دا په هغه حالتو کې یوز کوو چې کله مثلا ټرنکس آرټریوسس وي چاته هغه کنجینیټل هارت ډیزیزز چې په کوم کې لایف به امپاسبل وي تر څو چې یو شنټ نه وي لکه ټرنکس آرټریوسس شو لکه ټیټرالوجي اف فیلټ شوله داسې موږ سره نور هم دي که نه ټوټل اناملس پلمونري واسکولر ریټرن دی دا به بیا وروسته وایو. نو په کومو حالتو کې چې موږ غواړو چې دا شنټ د کولاو پاتې چې دا اکسیجن او اکسیجنیټډ او ډي اکسیجنیټډ بلډ سره مکس کېږي چې څه یو اکسیجنیشن باډي ته ځي نو په هغه حالت کې بیا دا موږ پروسټاګلینډین تر هغې ورکوو چې تر څو یې کریکټ نه کړو. صحیح ده؟ دلته بیرته هماغه خبرې تکرار شوي دي ډکټس آرټریوسس دی دا چې دی په لیګامنټم آرټریوزم باندې بدلیږي او دا چې دی د لیفټ ریکرنټ لرینجل نرو سره نږدې دی دا یو برانچ دی د ویګس نرو کرانیل نرو چې کوم دی کرینیل نرو 10 چې کوم دی صحیح شو دا غي برانچ دی د دې سره اناټامیکل کوریلیشن ورکړی دی. بل موږ سره ډکټس وینوسس دی دا په لیګامنټم وینوزم باندې بدلیږي. لیګامنټم وینوزم دا هیپاټیک لیګامنټ دی موږ سره
یعنې په لیور کې یو لیګامنټ دی دا به بیا په لیور کې وایو. صحیح شو. دا په لیګامنټم وینوسس باندې بدل شي. ډاکټس وینوسس دا هغه ډاکټس وینوسس دی چې کوم د امبلیکل وینز نه انفیریور وینې کې ورته کنیکشن ورکوي. فورامین اوویل دی مونږ ویلی دی په فوسا ویلس باندې بدل شي. ایلانټویس په یوریکس باندې بدلیږي او د دې نه بیا میډین امبلیکل لیګامنټ جوړیږي. میډین په ابډامینل وال چې کوم امبریالوجي د پاغه کې به موږ دا وایو چې دا په څه باندې بدلیږي. ایلانټویس دا یو بیل ساختمان دی. میډین امبلیکل لیګامنټ باندې په باډي کې زموږ سره چې دا دغه دی دا که ابډامن دی مثال دا نیول دی نو په دې کې موږ سره یو میډین امبلیکل لیګامنټ دی یو میډیل لاست کې ال دی یو لیټرل امبلیکل لیګامنټس دي که نه نو دا میډین دی ان والا دا میډیل دی او دا چې دی لیټرل دی. صحیح شو. نو د دې نه د ایلانټویس نه دا یو سټرکچر دی بیا یې وایو. ایلانټویس نه یوریکس او یوریکس چې دی بیرته په میډین امبلیکل لیګامنټ میډین امبلیکل لیګامنټ باندې بدلیږي او یوریکس چې دی پارټ اف ایلانټویس دی. صحیح شو. بټوین د بلیډر او امبلیکس ترمنځ دا بلیډر چې کله موږ سره مثال په توګه دا بلیډر زه د لیټرل سایډ نه جوړ کړم نو دا په سټارټ کې داسې د امبلیکس سره نښتې وي. بیا چې دا کله اوبلیټریټ شي بند شي نو د دې نه دې چې بند نه وي د یوریکس و چې کله بند شي نو میډین امبلیکل لیګامنټ نه جوړ شي. صحیح ده. ښه. اوس امبلیکل آرټریز ته راځو. امبلیکل آرټریز په میډیل د میډین نه یو سایډ ته او بل سایډ ته میډین یو وي میډیل چې دی دوه دي رایټ او لیفټ سایډ ته میډیل امبلیکل لیګامنټس نه جوړیږي د امبلیکس نه یو دی خوا وي. او امبلیکل وین چې کوم د دې نه لیګامنټم ټیرس هیپاټس جوړیږي چې کوم ته موږ راوند لیګامنټم وایو دا موږ سره په لیور کې یو بل لیګامنټ دی دا په فلسیفارم لیګامنټ کې داسې راتاو شوی وي او داسې ګول لیګامنټ دی. یو لیګامنټ په بل لیګامنټ کې داسې بند وي دا به بیا په لیور کې وایو. صحیح ده. نیکسټ لیکچر د اناټومي دی او اناټومي به چې دی بیا په بله ورځ کې تشریح کوو انشاءالله چې تاسو په دې پوه شوي اوسئ. په دې باندې حتمني تکرار وکړئ در سره نو نور به هم تاسو ته کلیر شي په خیر سره. صحیح ده. تکرار پې وکړئ. تکرار ډیر مهم دی د درس د یادولو دپاره. باید دا شیان یاد پاتې شي او یاد پاتې کېدو دپاره تکرار ډیر مهم دی. ډیره مننه.